مخالف دی وی هر څوک سره قلم وهما چې مخالف دی وی هر څوک سره قلم وهما زما روان یم مخوړان دیم قدم وهما د خوښۍ غشی می بلاس کې دی پر غم وهما ما مجاهد افغانستان صدقه دشم. ما در کل راضی هستیم از اهمیتشان، از اخلاقشان، از برخوردشان. دیگه تا فعلا همراه ما کدام برخورد خراب هم نشده. دیگه در نمازهای جمعه ما میریم، دکان خود قایم میکنیم، 1 ساعت 1 و نیم ساعت وقت نماز جمعه است، ما میریم نماز جمعه را میخوانیم، دوباره میریم دکان خود باز. د عدل کور د احمد او غزنوی مشهدا د امن مراد عمر اتل غازی مشهدا د عدل کور موږ سره اوسه پورې بد چلند طالبان نه دی کړی، که د امر بالمعروف والا وي که امنیتي کسان وي، مقصد موږ سره ښه چلند کوي. ټیکسي دا موږ سره کله ور سیاست وکړي پوښتنه موږ نه ده کړې، مقصد چې تاسو چیرې ځئ چیرې نه ځئ. سیاست چې ویني اکثریت د امر بالمعروف کسان یا طالبان موږ ته بیخي لاره هم خوشي کوي، پوښتنه موږ نه کوي. نو موږ سره غرض داسې بې ځایه چلند موږ سره اوسه پورې نه دی کړی. شخصا زه خپله د اسلامي امارات له ټول کارکوونکو سره څه نظامي څه ملکي ډېر راضي یم او د خلکو سره هم د دوی چلند ډېر ښه دي، شکایتونه نشته. اوس خصوصا په دې منطقې کې چې موږ اوسېږو هېڅ شکایت د خلکو نشته او ډېر خلک راضي دي. ډېر خلکو سره چې ما لیدلي یا ملګري دي یا دلته تجاران دي نور، هغوی سره چې زه غږېدلی یم هغوی ډېر راضي دي د اسلامي اماراتو ټولو کارکوونکو سره، څه نظامي دي څه ملکي دي ټولو نه. دا ډېر ښه اقدام ده. خلک باید د خدای اوامر په دنیوي کسبو کارو باندې اولویت ورکړي او جمعې ته باید لاړ شي، اطاعت او عبادت باید وکړي. دا ډېر ښه اقدام دی، موږ یې په نیک باندې نیسو. ټول د دې اقدام هرکلی کوي او زه وینم چې ډېر خلک په دې وخت کې چې د جمعې وخت کېږي دوی ځي، خو بیا هم دلته 20 کاله دیموکراسي نظام او پوسې د خلکو رغبت کم دی. خو انشاءالله د وخت چې وخت زیات تیر شي انشاءالله دا خلک نور هم ترغیب کېږي او ځي انشاءالله د اقدام به عملي کېږي. خو اوس نه پرېږدم وعده کړم هر ماتم وهما خو اوس نه پرېږدم وعده کړم هر ماتم وهما